د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود له بي بي سي سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان ستونزه پر نړۍ اغیز وکړي. ښاغلی احمد مسعود د بي بي سي سره ځانګړې مرکه ترسره کړې او د طالبانو پر ضد یې یو څو څرګندونې کړې دي او پر طالبانو یې تورونه هم لګولي دي چې طالبانو ورته غبرګون تر اوسه نه دی ښودلی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د سیمې او نړۍ هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې که د افغانستان وضعیت ته پام ونه شي دغه د هیواد ستونزې به پر دوی اغیز وکړي. محمد مسعود له بي بي سي سره په ځانګړې مرکه کې ویلي که په افغانستان کې سیاسي ثبات رامنځته نه شي ترهګرې ډلې به د هیواد او وضعیت او خاورې څخه په استفادې یو ځل بیا د نړۍ هیوادونه په نښه کړي. شاوخوا 21 کاله وړاندې د احمد شاه مسعود پلار احمد مسعود هم نړۍ ته ورته خبرداری ورکول چې احمد مسعود وایي موږ دا پیښه ولیده، بریدونه ولیدل شول. هغه ستونزې چې له هغې وروسته رامنځته شوي د داعش یا داسې نورو ډلو په اړه دي. د جبهه مقاومت مشر وایي افغانستان باید هر څومره ژر چې ممکنه وي یو داسې پوځ ولري چې له افغانانو څخه یې مشرت اخیستی وي او د سیمې او نړۍ لپاره منلو وړ وي. احمد مسعود وایي د مقاومت د جبهې او نړۍ ټینګار دا دی چې د افغانستان کړکېچ باید د سیاسي خبرو اترو له لارې حل شي، نه د جګړې له لارې. خو هغه ویل چې طالبان تر اوسه دې پایلې ته نه دي رسېدلي. احمد مسعود وایي تر هغه چې طالبان د افغانستان کړکېچ د خبرو له لارې هوار نه کړي د خپل ځان، خلکو او خپلو ارزښتونو ته دفاع پرتله بله چا نه لري. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو د الله په امان تر بیا ښې چارې.